ته نوم ولیکه زه درود ور باندې وایم د جانان په نوم کې بل شانته مزه ده. محترم ورور یاسین څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې محترم ورور عبدالله ابدالي ته بلنه ورکوو چې د سټیج مخې ته راشي او پر موږ او تاسو باندې یو څو شعرونه واوروي. محترم ورور عبدالله ابدالي. ما سره یو شعر د هیله لرم چې د خوښۍ وړ کوم سړی چې تکبر کړي په هوا چې روغ یې مه ګڼه قسم دی په خطا چې شیطان کړی د غرور زوال یې بیا کوم سړی چې تکبر کړي په هوا چې روغ یې مه ګڼه قسم دی په خطا چې شیطان کړی د غرور زوال یې بیا هر لوی چارې خو په لار د ناروا ځي د شیطان کړی د غرور زوال یې بیا هر لوی چارې خو په لار د ناروا ځي. د خدای دعوه که وکړي هم به عرق شي د فرعون غوندې یو ورځ به په ژړا ځي. هر څه یې د قارون غوندې مال ډېر شي هر څه یې د قارون غوندې مال ډېر شي اخر به د دنیا نه خامخا ځي. تش عمل به ځان سره هر یو سړی وړي باقي د هر څه نه به خدای به بېنوا ځي. تش عمل به ځان سره هر یو سړی وړي باقي د هر څه نه به خدای کو بېنوا ځي. هر ځای روح به اخر مري د رب فرمان دی هر ځای روح به اخر مري د رب فرمان دی. څوک جنت روان او څوک سبا ځي ګر چاپېره د اوازونه د مرګي دي نواره صاحب ګر چاپېره اوازونه د مرګي دي. چا زوی دی د چا ورور او د چا دادا ځي. که مونږه سره یو شو او لاسونه سره ورکړو که مونږه سره یو شو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا غرونه به لالونه شي. محترم ورور عبدالله ابدالي څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې محترم ورور اسرار اتل ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته راشي او پر موږ او تاسو باندې یو څو شعرونه واوروي. محترم ورور اسرار ظهیر. ما سره یو څو شعرونه دي چې خوښۍ وړ مرکزي کړي ګناه مې ستا بخلي کنه کړي ګناه مې ستا بخلي کنه مینه په زړه کې دې ساتلې کنه کړي ګناه مې ستا بخلي کنه مینه په زړه کې دې ساتلې کنه ستا دې قسم وي چې رښتیا ووایا ستا دې قسم وي چې رښتیا ووایا په تنهایۍ کې ژړېدلې کنه د رقیب سترګو کې دې سترګې ورکړې د رقیب سترګو کې دې سترګې ورکړې مسکۍ مسکۍ مې خندېدلې کنه چې مې کړې ستا کلي نه لار بدله چې مې کړې ستا کلي نه لار بدله په زړګي سره د زړګي سره سوځېدلې کنه چې مې کړې ستا کلي نه لار بدله چې مې کړې ستا کلي نه لار بدله د زړګي سره سوځېدلې کنه بې بنګو مینه ونه شوه پکې بې بنګو مینه ونه شوه پکې خمار خمار مې زنګېدلې کنه اوس دې نفرت په زړه کې ځای نیولی اوس دې نفرت په زړه کې ځای نیولی رانه به هر وخت اورېدلې کنه په زړه مې درد درته چې یاد به مې کړې په زړه مې درد مې چې درته یاد به مې کړې اتل اته به دردېدلې کنه توجه سره بجاړې او کنه راته خوا کې به ولاړې او کنه چې زما د ځنکدن سلګۍ شروع شوې ته به خیر د رب نه غواړې او کنه. محترم ورور اسرار ظهیر څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې محترم ورور حیات ولی ملتانزي ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته راشي او پر موږ او تاسو نظم واوروي. محترم ورور حیات ولی ملتانزي. ما یو نظم راوړی دی چې دا چې خوښ داسې به مړ شي لکه خوب چې دې وړي داسې راپا چې په ورځ د محشر لکه د خوبه چې سړی راپاڅي بیا به ورځې په لور د خیر او د شر په کومو سترګو به ودرېږي خدای ته زاري زاري درنه پوښتنه کېږي په کومو سترګو به ودرېږي خدای ته زاري زاري درنه پوښتنه کېږي بیا به نو خدای ته ځواب څنګه ورکړي بیا به نو خدای ته ځواب څنګه ورکړي هرې شېبې درنه پوښتنه کېږي خولو کې ډوب به یې په خونه تر سر
خلو کې ډوب به په خونه تر سره د جهنم له اوره ویریږه بده ګناه پرېږده په سمه لار شه یا ګناهګاره وروره ویریږه عمل نامه که په چپ لاس درکړي عمل نامه که په چپ لاس درکړي وایه څومره حجالته به شي ډېر به افسوس وکړي ارمان به وکړي په ټولو خلکو کې سرښکته به یې نن ژوندی انسانه تا ته وایم سبا به مړې په ایمانه به یې د ګناهونو پڼ دې مه غټوه د ګناهونو پڼ دې مه غټوه خدای ته به مړې په ایمانه به یې که کامیابي غواړي خبره واوره شینواری صاحب که کامیابي غواړي خبره واوره هېڅ فکر مه کوه نور دې دنیا ته په کومو څو ورځې ژوندون دی ګوره فکر او سوچ کوه دې دنیا ته دا د عزت او نصیحت ومنه ګریوان کې سر ښکته کړه فکر وکړه که له عذابه خلاصېدل غواړي ته په هر حالت کې د خدای ذکر کوه په هر حالت کې د خدای ذکر کوه د توجه څخه مو یې ونړوي د نړۍ خلک قلم پسې ړانده شول د نړۍ خلک قلم پسې ړانده شول پښتانه چې بې ټوپکه شي شرمېږي محترم ورور حیات ولي ملتانزي څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې ستاسو په دروند هرکلي کې اوس بلنه ورکوو محترم ورور اسلام الحق افغانیار ته چې سټیج مخې ته راشي او پر موږ او تاسو باندې یو څو شعرونه واوروي محترم ورور اسلام الحق افغانیار بسم الله الرحمن الرحیم راغلم خپل غزل ته سړی د وم هېڅ د قرار نشم خو چې د بل د اوږو بار نشم سړی د وم هېڅ د قرار نشم خو چې د بل د اوږو بار نشم تش به په نوم باندې پښتون ژڼې وم تش به په نوم باندې پښتون ژڼې وم د چا چې سخته کې په کار نشم په زړه یوه په خوله چې بل څه وایي په داسې خلکو کې د شمار نشم خدایا ایمان مې سلامت غواړم خدایا ایمان مې سلامت غواړم نور دې په ټول عمر مالدار نشم چې د جنت شراب حرام شي په ما چې د جنت شراب حرام شي په ما چېرته دې دومره ډېر حمار نشم وایه زما ګناه به څوک معاف کوي احسان چې تا د توبهګار نشم آخر کې دوه بیته دي دا د تاریخ نه خبره زلمي دا د تاریخ نه خبره زلمي دوی احمدشاه میرویس څه پېژني داسې هم نه دي چې ړانده کاڼه دي شاهرخان پلاره نیکه پېژني ژوند زندگی در نه خفه ښکاري ژوند زندگی در نه خفه ښکاري زړه مې لکه مات آینه ښکاري او ما نه چې اکثر چېرته میږی مړ شي ما نه چې اکثر چېرته میږی مړ شي ما ته مې بیا خپله جنازه ښکاري محترم ورور اسلام الحق افغانیار څخه یو جهان مننه اوس هم د پروګرام په دې برخه کې محترم ورور میرویس مومند ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته راشي او موږ او تاسو باندې یو څو شعرونه واوروي محترم ورور میرویس مومند السلام علیکم زه هم په خپلوان سره غواړم چې تاسو ته ووایم ما دې دا ټوپک شه چې پیوړونه دلته خپلولې ګوتې په ماشه وهې د کومې خور ولبر ولې دا کار د کېدو نه دی دا کار د ویشتو نه دی دا کار د کېدو نه دی دا کار د ویشتو نه دی زړه مې پې بدېږي چې تور سرې د کابل ولې آفرین پتا ځوانا تا کول همدا ځوانا آفرین پتا ځوانا تا کول همدا ځوانا سترګو باندې ړوند شي چې د وطن ګل او بلبل ولې او لاس کې د ټوپک دی نه چاته د ډک دی نه خپل باندې ساتلی خو باونه نن د بل ولې او خپلواک دې پردی نن څه د افسوس ځای دی نن خپلواک دې پردی دی نن څه د افسوس ځای دی نن تا جونګړه لګي چې ګولۍ له هر چل ولي او نیسي په قلم نښه نیسي په قلم نښه ځوانه دم په دم نښه پیژانو درد را سره وجړل پر هر را سره وجړل درد را سره وجړل پر هر را سره وجړل شپه را سره ویښه وه سحر را سره وجړل او تا ته مې د خپل ژوند کیسه وکړه زړه دې کوږ نه شو
تا ته مې د خپل ژوند کیسه وکړه زړه دې خوږ نه شو کاڼي کاڼي زړونو دې غر را سره وجړل او دلته کوم امام چا شهید کړی په سجده باندې دلته کوم امام چا شهید کړی په سجده باندې زه سلګو نیولی یم منبر را سره وجړل محترم ورور میرویس محمد څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې محترم ورور وها رحمزي ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته راشي او تاسو باندې یو څو شعرونه واوروي محترم ورور وها رحمزی بسم الله الرحمن الرحیم زه هم ټول ته په خپل وار سره هرکله وایم زه غواړم تاسو شعر ووایم موږ چې چا ته خوشحالي کړې ده وطنه تا سره ټګي کړې ده موږ چې چا سره خوشحالي کړې ده وطنه تا سره ټګي کړې ده خو په ځمکه او اسمان ځای نه کېږي شیطان د خدای نافرماني کړې ده خدایا په ځمکه اسمان ځای نه کېږي شیطان د خدای نافرماني کړې ده موږ کورنیو چې څوک میلمه ګڼلی هغو په موږ حکمراني کړې ده ته د هغو او دوی په منځ کې وران شوی هر چا په خپل وار قصابي کړې ده دغه دوه ورځې ملکي دغلته په دې غریب قوم هر سړی کړې ده چې خولې نشي د وطن خدمت کې خوار بشي چا چې نارستی کړې ده د ازادۍ په قدر څه پوهېږي چا چې د نورو غلامي کړې ده پزمکه نه ګرځم اسمان ته هم ځان نه خایمه مننه پزمکه نه ګرځم اسمان ته هم ځان نه خایمه همداسې ورک یم خپل ځان ته هم ځان نه خایمه نه داسې نه ده چې په زړه به بې ارمان پاتې شي ښه پوره کېږي خو ارمان ته هم ځان نه خایمه که په ځنګل کې ژوند ښه نه دی نو له ښاره هم ځم که بلا ښه نه ده انسان ته هم ځان نه ښایمه محترم ورور طاها رحمزي څخه یو جهان مننه اوس هم ستاسو په دروند هرکلي کې اوس بلنه ورکوم محترم ورور فرید الله همدرد ته چې سټیج مخې ته راشي او کوم شعر چې ځان سره لري پر موږ او تاسې واوروي محترم ورور فرید الله همدرد اسرائیل چلته بل لوري ته لاړ شه په قبرونو باندې ستړي پښتانه شو او لاس دې زما په لاس کې کېږده نورې خبرې بس کنجرې خلاصوینه او ځینې خبرې مې له سترګو واخله هره خبره خو په خوله نه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دا هر څه د مخه تاسو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم خوښ یم چې روغ او جوړ به یاستئ او ورځ به مو تر دې دمه په خیر را رسولي وي زه هم راځم یو څو بیتونه در سره شریکوم ځواني مې ښه وه خو غمونه اندېښنو وخوړه لاړه کیسو وخوړه نیمه ستا یادو وخوړه په ما خو ګرانې له سترګو بڼو جانانه خدای خبره تا باندې به ګرانې مه وکړه جانانه هسې د لرې مې څېره له خندا ډکه ښکاري په زړه غمجن یم رښتیا له ژونده ستړی یمه ډېره مننه وایي هسې د لرې مې څېره له خندا ډکه ښکاري په زړه غمجن یم رښتیا له ژونده ستړی یمه او د مینې په بازار مې خپلې سترګې خرڅولې مجبور شومه په خپله خریدار د چا د سترګو ډېره مننه شینواري صاحب وایي د مینې په بازار مې خپلې سترګې خرڅولې مجبور شومه په خپله خریدار د چا د سترګو او د مینې چل ورته ورځي خواستې ما سوځوي د خندا شنه شي راته وایي جانان څه ته وایي
ډېر ورنه شینواری صاحب وایي د مینې چل ورته ورځي خو هسې ماس وسوي د خندا شنه شي راته وایي جانان څه ته وایي او هیلې مې مړې دي پکې ورکې د ژوند کتاب دی شینواری صاحب وایي هیلې مې مړې دي پکې ورکې د ژوند کتاب دی وطن خوږ دی مګر ژوند پکې عذاب دی هیلې مې مړې دي پکې ورکې د ژوند کتاب دی وطن خوږ دی مګر ژوند پکې عذاب دی دا توجه مو مننه ظلم دی وحشت دی توبه دلته باران نه کیږي ظلم دی وحشت دی توبه دلته باران نه کیږي نشته دی مسجد کې بلال ځکه اذان نه کیږي او نه پچا انسان کوم او نه د چا احسان اخلم نه پچا احسان کوم او نه د چا احسان اخلم څنګه زمانه شوه چې په هیچ چا احسان نه کیږي او وینه د انسان ډېره ارزانه شوه پرېمانه شوه مننه وینه د انسان ډېر ارزانه شو او پریمانه شو چا ویل چې قتل ډېر مشکل دی آسان نه کیږي اے محترم ورور فرید الله همدرد څخه یو جهان مننه زه پروګرام په دې برخه کې ستاسو په دروند هرکلي کې اوس بلنه ورکوم محترم ورور امیر خان افغانیان ته چې سټیج مخې ته راشي او په موږ او تاسو یو څو شعرونه واوروي محترم ورور امیر خان افغانیان بسم الله الرحمن الرحیم ما سره شعر دی هیله لرم د خوښۍ وړ دا څلور چې په قطار دي دا څلور خواږه راني دا نور چې په قطار دي یو جنت دی نور ګلان دي په پردي دا څلور چې په قطار دي دا څلور خواږه راني دا نور چې په قطار دي یو جنت دی نور ګلان دي دا ګڼ ستوري چې ښکاري دا هماغه شهیدان دي په پردي وطن کې جنګ د پښتانه خو یتیمان دي دا څلور چې په قطار دا څلور خواږه یاران دي دغه نور چې په قطار دی یو جنت دی نور ګلان دي دا ګڼ ستوري چې ښکاري دا هماغه شهیدان دي په پردي وطن کې جنګ د پښتانه خو یتیمان په کتلو ورته سترګې نه مړېږي ځینې خلک د ګلونو په مثال وي محترم ورور افغانیان څخه یو جهان مننه د پروګرام پر دې برخه کې محترم ورور سهیل جان ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې یو څو شعرونه په موږ او تاسو واورئ محترم ورور سبا مې بیا د ګډیوار دی سبا مې بیا د ګډیوار دی په سر پنډو کې چلاوم په زړه غمونه خدای دې د قطر بازار وران کړي خدای دې د قطر بازار وران کړي پښتو نړو کې جنې کونډې ناستې دي نه سګنی فصلونه وشول سګنی فصلونه وشول ماته لیلا د سهیل سالي ویلي دي نه پرون پکې خادي و او نن یې کور کې جنازه ده پرون پکې خادي و او نن یې کور کې جنازه ده زه ډېر ورته حیران یم څه عجبه زمانه ده محترم ورور سهیل څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې ستاسې په دروند هرکلي کې بلنه ورکوم محترم ورور واحد دانش ته چې سټیج مخې ته راشي او پر موږ او تاسو یو نظم واورئ محترم ورور واحد دانش ما سره یو نظم دی هیله لرم د خوښۍ وړ مو وګرځي دا دنیا ګوره فاني ده زندګي مو ارماني ده د یو چا بچی نه هره ده د یو څو کسو خاني ده دا دنیا ګوره فاني ده زندګي مو ارماني ده د یو چا بچی نه هره ده د یو څو کسو خاني ده د انسان طبیعت مکړه چې روزي دي اسماني ده انسان طبیعت مکړه چې روزي دي اسماني ده چې ښکلی پیدا کړي دا چې ښکلی پیدا کړي دا د خدای مهرباني ده دا چې دواړه پښې نشته څومره ښکلې ځواني ده یو یې خوري او بل نه ها دی دا څنګه مسلماني ده دا ځانې اواز یې خور دی د خانې اواز یې خور دی د ځانې اواز یې خور دی د خانې اواز یې خور دی ته چې وایي ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب صرف یو کیسه ده دا ماشوم چې را روان دی دا چې څیرې ګریوان دی دا ماشوم چې را روان دی دا چې څیرې ګریوان دی د غریبۍ په مخه کړی ځکه دومره خو پریشان دی په یو لاس کې بوټي د ډیران په لور روان دی دا خو هم د چا بچی دی دا خو هم د چا بچی دی د دې زړه کې یو ارمان دی په ډیران باندې تاویږي په ډیران باندې تاویږي پلاستیک ورته پیدا شي د مسکۍ خو په خندا شي چې بوجۍ پې ترې نه ډکه وای ومې کړه لګټه چې بوجۍ پې ترې نه ډکه وای ومې کړه لګټه وږې مور ورته ور یاد شي وړه خور ورته ور
وریا شي ډوډۍ غم ور په سر شي بیا د کلي په لور ورشي د دې اوړي سترو غرمو کې په خیرن خیرن لاسو په زړو پیون جامو کې د دیوال سوري ته کښېني د دیوال سوري ته کښېني خان صاحب ستا په دروازه کې خان صاحب ستاسې ورته راشي په غوسه ور لګیا شي خان صاحب ستاسې ورته راشي په غوسه ور لګیا شي دروازه کې زموږ څه کړي دلته ښه کړي او قوت کړي په دروازه کې زموږ څه کړي دلته ښه کړي او قوت کړي دا وایي وږې هم ګرانه لږ ډوډۍ راکړه ورورجانه دا وایي وږې هم ګرانه لږ ډوډۍ راکړه ورورجانه وایي درکړه پاتېږه څه خیرن یې څومره تورې بیا وایه بیا دا وایي وږې یم ګرانه لږ ډوډۍ راکړه ورورجانه وایي درکړه پاتېږه څه خیرن یې څومره تورې نه غیرت لري نه شرم نه غیرت لري نه شرم نه د خلکو په بېغورې ډوډۍ بېل چا ته پیدا کړه ته خاصم خیرات تورې د کباړ بوډۍ په شا کړي دا روان ترې بېنوا شي د کباړ بوډۍ په شا کړي د کباړ بوډۍ په شا کړي بېنوا ترې روان شي سترګې ډکې شي روح کو پاک الله ته په ژړا شي سترګې ډکې شي روح کو پاک الله ته په ژړا شي روزو کوم باندې له ګیره عزت راشي توجه مې نړۍ مننه زړه مې دومره خفه دی چې ځان هم اخیستی نه شي په هر رګ کې مې درد دی اوفتو وغږېدی نه شم ځان ته ګپ ورکړم وخاندم خندا وکړم په زوره تنها شوی یم دومره چې خپل ځان ته وایم وروره بېوسي ده غریبي ده په ما زړه ځم پوهنتون ته خپل غربت ته چې نظر کړم زړه نازړه ځم پوهنتون ته استادان راته غوسه شي استادان راته غوسه شي نور رانشي بیا ناوخته زه ناهیلې شم خفه شم ورک شي زما بخته تنها کښېنم په سیند کې همصنفیان نه جدا یم هغوی پوه نه دي په دې چې پټ په زړه کې په ژړا یم درس شروع نه تر اخره یو چپټر اخیستی نه شم یخ ژمی ده یخني ده یو جامپر اخیستی نه شم څوک شخصي موټر کې راشي پوهنتون ته په سیاست کې په هر څه باندې سنبالي واسطې لري دولت کې تنها ناست یم د سیند خوا کې طبیعت مې هېڅ ښه نه دی دا خپل ځان رانه خفه دی هر یو غم زما په زړه دی یو ګلاب اوبو راوړی مړاوی راته ښکاري یو چا نه دی قبول کړی په سرو سترګو باندې ژاړي وایم راشي یو کار وکړه د خپل ځان مرته کابو کړه کاغذ کشتۍ کړه جوړه او خپل ځان په سیند لاهو کا کله وایم چې نه لیونی خو نه یې په خو دي ای خپل ځان وژنې نادانه ته خو ځان سره په ضد یې ای زه ته ډېر خفه شم رښتیا هم چې ډېر وبالي بس دی اوښکې دې پاکي بس دی څومره په بد حال یم محترم ورور واحد دانش ته یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې محترم ورور آصف مومن ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته راشي او په موږ او تاسو یو غزل واوروي محترم ورور آصف مومن ما سره یو غزل دی هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځي څو شو ته کلیوانی یادېږي څو شو زلکو مجنون یادېږم څو شو ته کلیوانی یادېږي څو شو زلکو مجنون یادېږم تا ته همزولو کې پاګله ویل مړه نو ځکه ما پلاتون یادېږم که د مرګ نوم خو د ژوند هم نه وم که انسان خو پښتون یادېږم زه خو اوس مړی ما مړي کې خو سا نه وي اوس خو مې ځان ته هم په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راته ژړا نه راځي خوا کې بل قبر جوړ شو قصه ختمه شوه هماغه قبر نه د نیمې شپې رڼا نه راځي زه خبروم چې دا یې اخري دیدن دی زموږ د پس په حالات څنګه وي خدای خبر زموږ د پس به مې قبر ته په غلا نه راځي که تېرولی یې شي تېر کړه خو ښه یې تېر کړه ماله خو چل د ژوندانه ستا نه جدا نه راځي مومنده دا کومه پښتو ده چې خلک کوي دا کوم انصاف دی چې په مرګ باندې اشنا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راته ژړا نه راځي زه څه خبر وم چې دا یې اخري دیدن دی څه موده پس خو به مې قبر ته په غلا نه راځي توجه څخه مو جهان که پردی دی که مې خپل دی ورته خاندم مننه که پردی دی که مې خپل دی ورته خاندم را سره مې سیوری مل دی ورته خاندم فرق یې نه کوم خفه دې رانه نه شي
فرقې نه کوم خفه دې رانه نشي پېښور دی که کابل دی ورته خاندم او ډېر حیران یم چې دا څرنګه راوش کوم ډېر حیران یم چې دا څرنګه راوش کوم د اغزو په منځ کې ګل دی ورته خاندم او اسرائیل راغی اوس ساه رانه اخلي اسرائیل راغی اوس ساه رانه اخلي دا د مرم زما جل دی ورته خاندم محترم ورور آصف مومند څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې نبی الرحمن حارث ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته راشي پر موږ او تاسو یو څو شعرونه واورئ محترم ورور نبی الرحمن حارث شعر دی چې پټ پټې خندل خو څه ویلې نه پټ پټې خندل خو څه ویلې نه او مړه مړې کتل خو څه ویلې نه او ډېر مې ورته وویل څه خو ووایه ډېر مې ورته وویل څه خو ووایه او خښه یې کول خو څه ویلې نه ډېر مې ورته وویل څه خو ووایه خښه یې کول خو څه ویلې نه او سر ته مې د شپې په خوب کې ناسته وه سر ته مې د شپې په خوب کې ناسته وه ستوري شمېرل خو څه ویلې نه سر ته مې د شپې په خوب کې ناسته وه ستوري شمېرل خو څه ویلې نه مننه زارې شم د سترګو د ښایسته بڼو زارې شم د سترګو د ښایسته بڼو زړونه یې ویشتل خو څه ویلې نه د توجه مو نړۍ مننه ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړمه په لیفټ کله په رایټ ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړمه په لیفټ کله په رایټ زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار مې اننګي دي ریډن وایټ او یوري ډی دي په کوڅه باندې تېرېږم یوري ډی دي په کوڅه باندې تېرېږم د نکاح نه د ښکاره کړه د مخ وایټ محترم ورور نبی الرحمن حارث څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې تاسې په دروند هرکلي کې اوس بلنه ورکوم محترم ورور یاسین انوري ته چې سټیج مخې ته راشي او پر موږ او تاسو یو څو بیتونه واوروي محترم ورور یاسین بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل وار سره غواړم چې تاسو ته یو څو شعرونه وړاندې کړم زړه مې ستا قدم ته ایښودلی دی زړه مې ستا قدم ته ایښودلی دی درد خو به کوي زور یې زغملی دی ستا تصویر مې هېڅ چاته ونه ښوده ستا تصویر مې هېڅ چاته ونه ښوده ما لا په سینې پورې نیولی دی څه درته د یادو شونډو ووایم څه درته د یادو شونډو ووایم ګل یې چې په غاښو کې نیولی دی خپه په دې نه یم چې موږ پورې خبرې کېږي خپه په دې نه یم چې موږ پورې خبرې کېږي خپه په دې یم چې خبرې ورته موږ ښودلي محترم ورور یاسین ظهیر څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې زموږ ګران شاعر او د قدر وړ شخصیت اوس بلنه ورکوم محترم ورور باسط ته چې سټیج مخې ته راشي پر موږ او تاسو یو څو بیتونه واورئ محترم ورور باسط شخصیت ستا د ښایست قدر به دومره یاره بس وي که نه چې ستا د هر ظلم بدل کې تا ته وخاندم ښې ورځې به راشي دا منمه خو ژوند به نیمایي ته رسېدلی وي نازکه یاره د زړه د درد کیسه بیخي ګرانه ده قسم په خدای بغیر له تا نه زندګي ګرانه ده په خوله خاموشه کلیواله په خوله خاموشه کلیواله لږ راټپه شه چې تنده مې ماته شي نه د تسبو خاوند غږ د بنګلو اوري دا دانه دانه شرنګا راته تعریف کړه ډېر توجه څخه یو نړۍ دغه زه یم دا مې یار دی دا مو کلی دا مو ښار دی دا دیره ده دا مو باغ دی په دې باغ کې یو چنار دی یخي سوری یخي اوبه دي د اوبو پکې شرار دی دلته ډېر دي ګودرونه د منګو پکې شرنګار دی دلته پیغلې پښتنې دي هر زلمی زموږ په لار دی لږ په بره چې ورتېر شي یو صادقه دوکاندار دی ځي پنځه وخته مسجد ته ښه سړی دی پرهېزګار دی دغه ژوند عجیبه شی دی څوک ارام څوک خوارزار دی ښه یاران سره راټول یو
څه ښایسته ښکلی بنډار دی غزلونه پکې وایو ټنګ ټکور منګی ستار دی د عزت شاعر د شګي د یاسین بابا مزار دی محترم ورور باسط څخه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې رحیم الله ته بلنه ورکوو چې سټیج مخې ته راشي او پر موږ تاسو یو څو شعرونه واوروي محترم ورور رحیم الله بسم الله الرحمن الرحیم زه هم د خپل وار سره تاسو ته یو څو شعرونه وړاندې کوم چې ژوند دې وي جانانه غریبي دې وي ژوند دې وي جانانه غریبي دې وي مال او زر دې نه وي ملنګي دې وي سل دې خدای په سلو لارې مړه کي ټول لږ دې وي سړی دې وي ژوند دې وي سل دې وي سل دې خدای په سلو لارې مړه کي ټول لږ دې وي ژوند دې وي سړی دې وي زه په ګوته نه پټېږم لوی لمر یم زه په ګوته نه پټېږم لوی لمر یم د ملګري تر شا غل نه یم غر یم سر دې مات شي خو دښمن ته دې ټیټ نه شي سر دې مات شي خو دښمن ته دې ټیټ نه شي زه د خپلو باباګانو غوندې نر یم او د پلار او مور په باره کې دوه درې بیتونه دي درته وایم چې پلار به د پلار دعا به د پلار دعا به دې هوښیار کړي د مور دعا به دې منزل ته رسوي او د مور د لاسه جنتي یم د پلار د لاسه مې د خدای ملګری یم او زه مې په پلار باندې نازېږم باچا سړی دی چې باچا مې لویوي نه او کوم مرګ دی چې زمونږ په خاوره نه دی شوی کوم مرګ دی چې زمونږ په خاوره نه دی شوی جنګه بس دی نور به مونږ تجربې مه کوه توجه څخه مننه زه د پلار په سر باچا یم که پلار مې نه وي د کوڅو ملنګ به یم او زما په درد ما سره سمه جاړي زما په درد ما سره سمه جاړي دا یو درد زما د مور ته نه دی محترم ورور رحیم الله څخه یو جهان مننه حسن الله دا وه د نن ورځې غونډه په همدې ځای پای ته رسوو ډېره زیاته مننه له راتګ نه مو په دې ګرمۍ کې مو ځان تکلیف کوو مونږ سره مو غونډه تر پیل نه تر پای پورې تعقیب کړه ډېره زیاته مننه د خدای په امان